غونډۍ په ګل غونډۍ درغوان جوړې مېلې دي ځان جوړوه لاس راکوه ګلې ورځو چې نندارې دي لاس راکوه ګلې ورځو چې نندارې دي په ګل غونډۍ په ګل غونډۍ درغوان جوړې مېلې دي ځان جوړوه لاس راکوه ګلې ورځو چې نندارې دي لاس راکوه ګلې ورځو چې نندارې دي پیغلې زلمې کوي سیلونه جوړ دي د مینې بازارونه لا 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 د دریز یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو سلام ستړي مه شئ هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ ملګري یاران دلته راسره راټول شوي دي دا چې په څه مناسبت باندې سره راټول شوي دي دا به درته ووایم زموږ د دوست او ملګري قومندان صاحب عصمت کریمي ته الله تعالی یو زوی ورکړ له نن څخه کابو 15 میاشتې وړاندې نو قومندان صاحب مهرباني وکړه د همدغه خوشحالۍ او مبارکۍ په پار سره ملګري له کابل ښاره لرې یوې لرې بل ولایت ته پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې کې سره ملګري یاران سره راټول کړل خوشحالي مو سره ولمانځله نو همدلته ناست یو هیرې دې نه وي چې نوره د خپرونې بهیر به دریځ صاحب ته وسپارم دریځ صاحب یاران در وپېژني له دوی سره به د دغه چکر او د دغه بنډار په هکله خبرې ولري مننه مهرباني دریځ ډېره مننه فراق صاحب خوشحاله اوسئ ټول ملګرو ته سلامونه د چینل درنو لیدونکو ته سلامونه هیله ده ټول به روغ جوړ وئ قدرمن لیدونکو نن لکه څنګه چې فراق صاحب یادونه وکړله موږ نن د یوې خوښۍ په مناسبت باندې د افغانستان پروان ولایت د پروان بیا ګلغونډۍ سیمې ده هغه سیمه چې ډېری سندرغاړو ورته سندرې ویلي دي او په سندرو یې باندې بدرګه کړې ده نن موږ دلته راغلي یو غواړو چې د ملګرو سره میله وکړو د عصمت کریمي د کور آباد وي چې موږ یې ونازولو او رایه وستلو دلته یې راباندې میله وکړله د خپل زوی د خوشحالۍ په ویاړ باندې خدای پاک دې ورته زوی نیکعمله لوی کړي او دغه خوشحالیانې د زموږ ملګرو ترمنځ همداسې دوام پیدا کړي ګڼ ملګري را سره دي یعنې ډېری سره کېدای ستاسو شناخته مو اوسېږئ زموږ د پوهنتون ملګري دي د پروان ملګري دي دغسې د ملګرتیا یا هغه د ژوند د هغو اړخونو ملګري دي چې موږ ورسره د ژوند چارې په ګډه باندې په مخ وړو نو دوی ټول د خوشحاله او آباد وي پیل به له کریمي صاحب څخه وکړو چې کریمي صاحب مهرباني نن خو به ډېره خرچه در باندې شوي وي خو زموږ زړونه دې وګټل نو سلامونه نیکې هیلې ملګرو کور مو آباد داسې ورځې هر وخت موږ غوښتونکي یو ملګري دې ژوندي وي هر کله راشئ قربان وشم قدمونه مې د نیکۍ په تله کې واچول شه کریمي صاحب په زوی د نوم څه ایښی ده او د دې تر څنګ څه توقعات ورته لري والا نوم خو داسې ده موږ تاسو پښتانه یو پخوا مو نومونه مثال عصمت الله زه خپله عصمت الله نوم یم بل زوی مې محب الله او دې نوم مې بیا پښتو ته واړولو پښتون نوم کې خو بریال په ډېر ښه بس بیا دې مبارک وي په دې هیله چې همداسې بریالی شي او تل د ژوند په ټولو چارو کې هغه هیلې توقعات چې تاسو ترې لرئ درته رایې وړي او تاسو پرې ونازوي کور ودان انشاءالله بریالی ده ځکه چې د بریال نوم ډېر پښتو کې ډېر اسان هم ده حتی د وړو ماشومانو په کور کې ډېر زر زده شو حتی کېدای شي نور هم ډېر مشهور شي او نوم یې ډېر اسان ده په خاصه په پښتو ژبه سره ډېره مننه عصمت کریمي بس عصمت زازی دوی دواړه ډېر لنډن سره ناست دي زازی صاحب ستړی مشه په خیر راغللی سلامونه خواړه دې لږ وخوړل که ډېر دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او ښه ورځ هم پیل کړې وي ټولو ملګرو ته سلامونه او د چینل لیدونکو ته د هیله چې روغ او جوړ اوسئ ډېره مننه ما ځواب دې رانه کړ چې خواړه دې ډېر وخوړل که لږ والا که ته وایې چې مفته ډوډۍ وه که نه خېټه هسې خپله وه نه مونږ به دا لاره کې چې راتلو لږ هغه مو وکړه ناشته مو وکړه نو بیا خو ما بې ځایه قومندان صاحب په تکلیف کړی ده نو بیا ولې دې سړي ته تکلیف ورکړه نو خو دی شلا شو چې نه زه به د خپل زوی شیریني در باندې خورم که تاسو وغواړئ که ونه وغواړئ او بولانۍ باندې بسنه ونه کړله او بولانۍ بس ول نو هغه به در باندې خوړل بولانۍ نه خو نه خلاصېږي نو بولانۍ زیاته که څه دې ولیدل ده چې روژې ته هم کم وخت پاتې ده د ماحول نه دې خوند واخیسته چاپېریال څنګه ده بلکل
یعنې روژې ته هم کم وخت پاتې دی. مونږ ملګرو وغوښتل چې تر څو له دې موقع څخه ګټه واخلو او چکر ووهو. نو له ده څخه نړۍ مننه قومندان صاحب څخه چې مونږ د دغه زمینه مساعده کړه او په دې بهانه مونږ راغلو د پروان ښایسته ولایت ګلغونډۍ سیمې ته او واقعا چې مونږ خوند واخیسته او انشاءالله بیا به راځو انشاءالله. ډېره مننه زازی صاحب. نور نواز موږ سره همدلته له پروان نه ده، زموږ د یو ټولګیوال ورور دی، ملګری ده. نو تم ستړی مه شئ، په خیر راغللی. تاسو همدا ځای ده، هر وخت راځئ که کله کله راځئ ګلغونډۍ ته؟ سلامونه، نیکې هیلې ملګرو. بیا ستړي مه شئ تاسې د چینل لیدونکو ته ستړي مه شئ وایم. او بس د ځای خو بس د تفریحګاه لپاره ښه ځای ده او مونږ هر وخت دلته راځو چې بس جمعې ورځې دوستان یاران یې تاسو غوندې داسې راځي له کابل څخه نور ولایتو څخه بیا ورسره چکر راوښو. هغوی د ځای کې رابدرګه کوو او مونږ د ځای کې ورسره همکاري کوو. بس همدغسې ورسره تاسو غوندې یاران دوستان راځي، بس د ځای کې ورسره مصروفه یې. مونږ هم بیا ورسره د تفریح کې لږ ضرور پام په بله باندې کوو. ډېره مننه، تاسو ډېر خوشحاله وئ وروره. بس همیشه همداسې خوښ اوسېږئ. دغې ورځې په هیله یو چې زموږ په هېواد کې نور د غم ټغر ټول شي او هر ورځ همداسې لکه نن غوندې خوښي سره ولمانځو. حفیظ سایل به هم څه ویل لري له خوست سفر وروسته، ځکه ځینې ملګري خوست سفر کې نه ول، دا بیا پروان سفر شو. سلامونه، اول سلامونه او دوم ټولو ته ښه راغلاست وایم. بس ولا ښه سفر و، دا هم ښه سفر و او له قربا قومندان صاحب نه ډېره مننه کوو چې موږ یې دلته بدرګه کړو او راوستلو د زوی شیرینۍ کې. نو الله دې نور هم همداسې تکړه لري او نور دوستان دې مالا تکړه لري شاوخوا ناست دي. افغانانو نسل پرې زیات کړي. امین کې او د افغانستان د افغانانو خصوصا نسل ډېر په کمېدو هم ده که نه د افغانستان داسې وضعیت جوړ شوی. ماشاءالله افغانان ډېر تکړه دي، هېڅ کمېدو ته یې نه پرېږدي. نه دا خدا ده. سراغ صاحب مهرباني ته څه ویل لرې او میاخیل صاحب ته وګوره داسې اماده ناست ده لکه زوم. کور ودان ډېره زیاته مننه دریځ صاحب. بیا هم ټولو قدرمنو حاضرو ملګرو ته تر څنګ د یوټیوب چینل لیدونکو ته او خاصتا قومندان صاحب عصمت کریمي ته د زوی مبارکي وایم. الله تعالی دې ورته نیک صالح لوی کړي، د دې وطن خادم دې وګرځوي. نو راغلو پروان ولایت ته زه ډېر وخت کېږي، تقریبا 3 کاله 4 کاله پخوا راغلی. نو 3-4 کاله وروسته یو ځل بیا دغه ولایت ته راغلم. واقعا د پسرلي موسم دی، له دغه موسم نه مې خوند واخیست او ملګرو سره خصوصا دغه ملګري چې د پروان ولایت دي د دوی له قدردانۍ نه عزت نه ډېره زیاته مننه کوو. الله دې په هېواد کې سوله راولي چې موږ د خپل هېواد ګوټ ګوټ ته سفر وکړو، هلمند ته، دغه راز نور هغه ولایتونه چې نام نه دي، خدای دې سوله پکې راولي چې موږ ورشو دیدنې. قدرمن لیدونکو، نور به میاخیل صاحب پوهېږي او د خپرونې کوربتوب ځکه هلته موږ سره نور ملګري هم شته، زه سراغ صاحب او حفیظ سایل او نور څوک نه جګي. بس بیا نور ملګري بیا وروسته لوړ شو. موږ ځو، تاسو له میاخیل صاحب سره پاتې شئ، نور ملګري به راځي او خپرونه به سره په ګډه مخته وړئ. سلامونه، نړۍ مننه له دري صاحب، سراغ صاحب او عصمت الله زازي څخه تر دې دمه زموږ ملګرتیا وکړله. بیا هم قومندان صاحب ته د زوی مبارکي وایو او چې په دې مناسبت یې موږ راوستلو ګلغونډۍ ته، پروان ولایت ته. موږ سره د پروان ولایت ملګري هم دي او د کابل ولایت نه ملګري هم راغلي دي. دوی نظرونه به هم واورو او د چکر په هکله به تاسو ته خپلې خبرې سره شریکې کړي. اوس د مجلس په دې برخه کې له حکمران صاحب څخه به هیله کوو چې د چکر باره کې تاسو سره خپل خاطرات او د چکر په اړه تاسو ټول معلومات شریک کړي. مننه جناب صاحب، میاخیل صاحب، لومړی سر کې ټول دوستانو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وروسته له سلام نه کریمي صاحب ته د بچي مبارکي وایم او د کریمي صاحب د بچي له امله مونږ نن د پروان ولایت د ګلغونډۍ سیمه هم ولیدله. ماشاءالله ډېره ښایسته او ما خو یې زړه ورنه کېږي. تاسو خپرونه روانه کړې، زه د منظرونه خوند اخلم. بیا هم د قومندان صاحب نړۍ مننه چې داسې یو مراسم برابر کړل په آزاده فضا کې یو ولایت نه وتلو. ډېره خوندوره ساحه ده او ډېر داسې لذت مې در واخیستلو. نړۍ مننه حکمران صاحب. کاشف صاحب د قومندان صاحب عصمت نږدې ملګری او دی به تاسو ته د ګلغونډۍ په هکله معلومات درکړي. چکر نن خوند ویوړه وی نه وړه. زه هم په خپل وار سره تاسو ټولو ملګرو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ وای
ځانګړې مننه د کریمي صاحب څخه چې موږ ټول ملګري په یو ټغر باندې راټول کړو او یو د خوښۍ مراسم یو پروګرام یې ترسره کړلو. بیا مننه د میاخیل صاحب څخه، حکمران صاحب، دري صاحب څخه، د ټولو ملګرو څخه مننه. بعضې ملګرو نومونه ماته نه راځي، دوی نه زه بخښنه غواړم. نو واقعا چې ډېر ښایسته ځای دی، ډېر ښکلی ځای دی. مونږ خو اولنی سفر دی، بعضې ولایتونو ته مونږ سفرونه ترسره کړي دي، خو د دې ځای بیا ځان ته ځانګړی یو ښکلا دی، یو ښایست دی. نو الله دې کریمي صاحب زوی چې دی نیک صالح وکړي، د دې هېواد چې دی یو خدمت جوګه دې وګرځوي. مننه. نړۍ مننه کاشف صاحب. عبدالقهار صاحب ته راځو. اگر چې دی ډېر اصرار کوي چې زه نو کومنټ، خو نن هم راګیر که او دی به اوس خپل دغه د سره شریک کړي چې د چکر په هکله څه وایي، د ګلغونډۍ په هکله څه وایي، د پروان ولایت کوم ځانګړتیاوې چې دي، صفتونه چې دي، تاسو په خپله ژبه بیان کړي. مننه میاخیل صاحب. ډېر زیات د هر څه نه مخکې سلامونه ټول دوستانو ته، د یوټیوب چینل لیدونکو ته. د هر څه نه مخکې د کریمي صاحب ته د ماشوم تبریکې وایم. الله دې نیک صالح نیک عمل لري کړي. واقعیت چې ما ته زما لومړی ځل و چې ګلغونډۍ ته راسم، واقعیت ډېر ښایسته ځای و. یعنې موږ په واقعیت سره موږ د دې مېلې نه لذت وکړو. ډېره مهرباني. خیر. کور موادان مننه. ملګري ته به نصرت الله ورور به هم تاسو سره خپل د چکر په هکله څه شریک کړي چې خواندوي وړ یا نه. مننه کوم یاخیل صاحب، تاسو نه ټول دوستان ته سلامونه وړاندې کوم، د یوټیوب لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه د کریمي صاحب نه چې موږ نن دلته را دعوت کړو. مبارکي همچنان ورته وایم، خدای دې مبارک کړي ورته. نو والا ډېر یو ښه ځای دی په پروان ولایت، د ګلغونډۍ سیمه ده. نو والا نن موږ ډېر لذت به ورته نه هغه دوستان چې نن راغلي وو هغوی سره هم ساعت تېر شو. نو ټول دوستان نه مننه کوم چې ټول یو په د ګیلم هغې کې راټول سو. نو مننه کوم. تاسو هم نړۍ مننه. کور موادان مجلس په دې برخه کې راځو. احسان الله ورور ته چې د پروان ولایت ده او د پانتون ملګرتیا هم ده، ورورولیم ده، او همیشه د پروان ولایت شمالي ولایتو ته چې راځو او موږ سره همکاري کوي او د توتو وخت کې ځانګړې میلې نیسي. او اوس هم دا ځلې بیا په پروان ولایت کې ګلغونډۍ تپه کې دی سرګردانه کړی چې موږ سره ملتیا وکړي او دی به اوس له خپله تاسو ته د ګلغونډۍ په باره کې، د چکر په باره کې ټول معلومات در سره شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته سلامونه. خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ وي. قومندان صاحب ته د زوی مبارکي وایو او تاسو ټولو ملګرو ته پروان ولایت ته ښه راغلاست وایم. هر کله راسئ، خدای مو راوله. ګلغونډۍ ساحه تپه دلته خو ډېر خلک میلې دپاره راځي او ډېر نامتو ځای ده. اوس ډېر نوم یې بستلی ده ځکه چې اوس په ټول افغانستان ګر چې ټول نام نه ده، خو اوس په دا ځای کې لږ امنیت هم صحیح ده، خلک هم ډېر خوښوي او د ارغوان ګلان په هر ولایت کې نه وي. دا یو ځانګړی خاص هغه ده د پروان لپاره. او بیا تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. خیر راغلی. نړۍ مننه احسان جانه. لکه څنګه چې د یادونه وکړله، په ګلغونډۍ ډېر د امن ځای ده او د چکر طبیعت لپاره ډېر ښکلی ځای ده. د ارغوان ګل یادونه یې وکړله چې واقعا ډېر ښایسته ګلان دي او ځانګړی وخت لري. د پسرلي هغه یو میاشت یوه نیمه میاشت دا وخت لري او بیا وروسته له هغې نه خزان کېږي. اوس به بلال ورور ته راشو چې تاسو ته د چکر په هکله ووایي چې څه یې ولیدل او څه خوندونه یې واخیستل، څه ځانګړتیاوې ولې په ګلغونډۍ کې. مهرباني. سلامونه ټولو دوستانو ته، د یوټیوب چینل ټولو ملګرو ته سلامونه، اوریدونکو لیدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. بیا نو له قومندان صاحب نه ډېره مننه کوو چې موږ ته دا زمینه مساعده کړل او راغلو د ګلغونډۍ لیدنه مو کړل د لومړي ځل لپاره. البته بالخصوص د احسان جان نه هم مننه کوو چې موږ قدردانه یې وکړو، راسره راغی، تکلیفونه یې راسره تېر کړل. نو که ووایم د ګلغونډۍ سیمې په باره کې چې ډېره ښکلا لري، که څه هم د موږ افغانستان ټول ولایتونه ناامنه دي. احسان جان هم مخکې یادونه وکړله چې دا ګلغونډۍ سیمه په ټولو ولایتونو کې، یعنې البته په کابل کې دا سیمه امن لرونکې سیمه ده او ټول افغانان او بالخصوص د موږ ټول هېوادوال دې سیمې ته راځي
غواړي چې له دې میلو څخه خوند واخلي. بالخصوص د رخصتۍ په ورځو کې ډېر افغانان او ډېر د وطن اوسېدونکي له لرو سیمو څخه راځي او د ګلغونډۍ لیدنه کوي چې ډېره ښکلې او په زړه پورې سیمه ده. نړۍ مننه بلال صاحب. په دې هیله چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې امن راشي او سوله راشي، لکه څنګه چې ملګري ګلغونډۍ ته راځي داسې د هیواد هرې برخې ته لاړ شي. د مجلس په دې برخه کې استاد ستانکزي دی به درته ځان معرفي کړي. استاد ستانکزی د استاد عصمت زازي سره په کورس کې تدریس کوي او نن موږ سره په چکر کې ملګرتیا کړې ده. کم وي خو چې وي ملګري سره خوشحاله وي او دی به درته ګلغونډۍ په باره کې معلومات در سره شریک کړي، څه یې ولیدل او څه نه یې خوند واخیسته. مهرباني. السلام علیکم. دار سره مخکې خو تاسو مې خیل صاحب نه ډېره زیاته مننه کوم چې ماته مو چانس راکړ مونږ د کیمرې له لارې خپلو لیدونکو سره او خپلو اورېدونکو لپاره یو څه ووایو. نو هر سره مخکې بل څه درته ووایم چې د ښاغلي څخه ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته دغه زمینه برابره کړله او الله دې وکړي چې دغه زوی نیک سالي لوی شي. نو واقعا د ګلغونډۍ په اړه څه ووایو نو ګلغونډۍ یو داسې یو سیمه ده چې ټول افغانان غواړي چې دا ځای ته راشي او ټول غواړي چې دغه ځای څخه ننداره وکړي. نو زیات څه ووایو چې ګلغونډۍ د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او ټول خلک غواړي چې ګلغونډۍ ته راشي. نو زیات څه نه وایو چې وخت مو ډېر ونیو. نو مننه کوم تاسو نه څخه او الله دې وکړي چې بیا داسې یو رنګین محفل نه جوړ شي ټول دوستانو سره موږ چکر ته لاړ شو. مننه. هیله کوم. نړۍ مننه. کور مو ودان. ملګرو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ میلمستیا د قومندان صاحب عصمت کریمي والا او عصمت کریمي قومندان صاحب ته به راشو چې دای د ګلغونډۍ په باره کې څه وایي او ځکه تکلیف یې مې ایستلی و، زحمتونه یې مې ایستلي وو، خرچې مو کړلې، ملګري هم سره راټول کړل تر څو یو تفریح وکړي او ملګري سره یو ځای شي، بانډار وکړي او له دې چکر و تفریح نه خوند واخلي. قومندان صاحب کریمي ته به څه ووایي د ګلغونډۍ په باره کې؟ نورو ولایتو څه توپیر لري او څه ځانګړي دي پکې؟ نو ملګرو سره شریک که. بیا هم سلامونه لیکې ملګرو. هر څه نه به اول تاسو ملګرو نه مننه وکړم چې د مونږ قربتو مو ومنلو. باور وکړه بېګاني چې مونږ خبر شو ډېر کم هلکان خو سبایي ماشاءالله ټول راټول شو، ډېر خوښ شو. څومره چې ملګري زیاتېږي هومره زمونږ رنګ زیاتوي، مینه مې زیاتوي، محبت مې زیاتوي. او را به شو د ګلغونډۍ په باره کې دا باور وکړه په تاریخ کې ثابت ځای ده چې دا واقعا ثابت لري، خصوصا چې احسان الله ووایي د ارغوان، یعنی دا د ارغوان ګل چې ده یعنی دا هر منطقو کې نه پیدا کېږي، خصوصا یو په پکتیا کې لږ پیدا کېږي او یو نورستان کې او یو د پروان ولایت کې زیاتېږي. او ځانګړتیا یې دا ده چې هم ښار ده هم غار ده، یعنې ډېره ښکلې ځانګړتیاوې لري چې غره ته وخېږي ښار ګورې شنې ټوله منطقه لاندې لکه شین ډنډ غوندې ده که نه، یعنې شمالي داسې ډنډ غوندې ډېر ښکلی ښکاري. نو بله خصوصیه یې دا ده چې پاس غر ده چې غر هم ګوره هم سم ګوره، ډېر خوندونه پکې دي او د الله قدرتونو یو شان کوي. کور ودانه بیا هم تاسو نه نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړو او زموږ قربتیا مو مننه. سلامات اوسئ. نړۍ مننه کریمي صاحب، الله هم با عزته لره. کور مو ودان چې ملګري مو سره یو ځای کړل. دري صاحب ښه راغلاست. ملګري خو تقریبا چې ارام شي او ته سخته ما ویل تاسو به لږ شوخي وکړئ، ټوکې، خاطرې، ګپ شپ، بیخي یو ډول چوپتیا یو ډول چوپتیا خو به ځکه وي چې باندې لږ ګپ شپ لګولی وای، ګپ شپ خو د افغانستان د نسل په اړه ورسره غږېدلی وای. قومندان صاحب سره به ځکه ډېر ګپ شپ ونه لګو چې دا خو اوس د موږ دغه ده که نه چې اوس داسې نه په د تېر اخر چکر کې موږ سره لږ په دې بیرته تګ کې ظلم شروع نه کړي او په زمن کې اوس خو تر ټولو دا یې قدرمند ده ځکه چې ټولې خرچې په غاړه اخیستې. بېګا دې نومونه وکتل څومره غوړ نومونه غوړ نومونه یې ورته لیکلي وو او په زمن کې
درې څلور کامرې دي ایښي دي نو موږ به څنګه شوخي وکړو بیا به دا ملګري ګوري دوستان به یې ګوري نو بیا به وایي چې یاره میاخیل همیشه هم داسې ورانۍ کوي نه شوخ وایي دی خو شک نشته خو زه دې ته حیران پاتې وم دوستانو چې دی دومره شوخ ده که نه دا اوس دومره ارامه خپرونه روانه کړې وه چې دغه شته کسان هم دلته حیران پاتې وو چې دی اوس په کوم اساس باندې دومره ارام ده دلته ملګرو لږ شور ماشور شته ده ځکه غونډۍ د ملګري هیوادوال راغلي بنډار لپاره نو حتما شور ماشور به وي میخیل صاحب ته یوه قصه وکړه او قمندان صاحب باندې ځینې کیسې وکړه د نور ملګرو باندې ځینې ټوکې چې لري شریک کړي را سره قصې خو ما سره ډېرې دي خو دا ما قصې چې دي لږ تر کمرې شاته دي خو ملګري که برخه کې ملګری ده ملګري خو که څوک قصه لري دوی به خپله مایک خدمت کې ده او که څوک شعر لري مایک خدمت کې ده که څوک خاطره لري او په اصطلاح د تیر وختونو مایک خدمت کې ده ملګرو کې داسې څوک شته ده چې خپل تیر یادونه شریک کړي له ملګرو سره یو ټپه وایم میخیل صاحب وایي چې ملګرو یو بل نظارېږئ ملګرو یو بل نظارېږئ ما د مجلس یاران لیدل چې خاورې شونه بلکل او دې ټپې بیا بله وایي چې ملګرو یو بل نظارېږئ دنیا پانی د ارماني به پاتې شونه الله دې ارماني کوه ته هم یو شی خو وایې تا خو هم شعرونه زده دي والا شعر کې به زه درته کم راشمه ځکه چې شعرونه خو ډېر علاقمند نه یم د مینې دوره مې نه ده تېره کړې د مینې ښکاریان چې ول هغه تر مجلسه پورته شوي دي خو هغه ماشاءالله په هر څه پوره دي څوک چې مین دي هغوی کامرې ته ځانونه یې غلي نیولي دي نو ښه به دی بلال صاحب ته یو مایک به ورکړو چې دی هر څه موږ ته لورینه ولري موږ به یې قبول کړو خپرونه علامه خیل صاحب بیا مننه چې ټول دوستان هم په خبرو کې داسې مشغول وساتل او چانس مو ورته ورکړه چې خپل خاطرې شریکې کړي نو زه خو داسې خاص څه نه لرم بیا به مې شعر ډالۍ کړم داسې لږ شوخ غوندېدنو د ملګرو ټول نه بښنه غواړم وایي سترګې یې غټې ملا نری ده سترګې یې غټې ملا نری ده او د ظالم لور لکه نتکۍ ده او پسته مسته لکه وړۍ ده پسته مسته لکه وړۍ ده او پیغله نه ده لا کمکۍ ده په خمارو سترګو یې زه خوړلی یم او په خمارو سترګو یې زه خوړلی یم بلال صاحب دې ولیده چې دا د ما خو درته ویلې چې دا سړي کې کیسې شته او خدای دې ژوندی لري او تل همداسې خوشحاله اوسېږئ ملګرتیا مو تل اوسېږه نور ملګري به څه راته وایي دري صاحب ته م ښې ځکه چې ماشاءالله ډېر شعرونه نه راځي ځکه داسې یو شو دغه ملګري چې دلته شته د دوی ځانونه غني کړي دي ملګري به څه کانې دې وکړې مین په چا یم غېږه چاته ورکوم والا او بل وایي چې یاري د زور خبره نه ده که زړه دې نه وي ده بیا تا یې بل ډول دا ټپه جوړه کړې نه بل ډول ته یې مه ځه که زړه دې نه وي بیا دې نه مجبوروم او دې تر څنګ لږ به هغه پخوانی م وایي که نه چې چاړه راواخله ما حلال کا مین مې دا چې ګناه مې دا ده چې په تا مین ماشاءالله ماشاءالله د دې د قرضداره شولو حکمران هم چې وایي او حکمران رور زه به خاص نه لرم ټپې در سره شریک کړم وایي یار په سفر زه خوله به ورکړم یار په سفر زه خوله به ورکړم روژه دې ماته سې شپېته به ونیسمه او یو بله به م ووایم وایي مینه خو تا کړه ما خو نه کړه مینه خو تا کړه ما خو نه کړه اوس چې لنډه پرې کوي خوند نه کوي نه مخیر زه اوس ته مې یو شی وویل ته به مخه کوم یار شعر به زمونږ تخنیک برخه کې ملګری قسیم ځواک تاسو سره به ستړي مه سیمو کې دی مصروف او شعر هم وایي حامد ورور هم تر پردې شاته و حامد ورور به مهرباني وکړي تاسو مهرباني وکړئ ځواک صاحب سلامونه او نیکې هیلې لومړي سر چې قمندان صاحب ته د زوی مبارکي ورکړو خدای دې نیکسالي ورته لوی کړي او بیا به زه یو شعر ووایم داسې وړکی مهرباني د ممتاز صاحب شعر ده وایي ته ګرم نه یې خماره زه ازار وهلی یم ته ګرم نه یې خماره زه ازار وهلی یم ته پرېږده که نه یاره
زه ازار وهلی یم او ته ځه په خپله لاره ته دعا وهلی یې ته ځه په خپله لاره ته دعا وهلی یې زه ځم په خپله لاره زه ازار وهلی یم او زه ځم په خپله لاره زه ازار وهلی یم زما د تباهي څوک ذمهوار مې موار نشته زما د تباهي څوک ذمهوار مې موار نشته زما په خیال اخباره زه ازار وهلی یم او زما د سودا دلته هیڅ قیامت لګېدلی نشي زما د سودا دلته هیڅ قیامت لګېدی نشي او خفه نشي بازاره زه ازار وهلی یم او زمونږ دا سرونه همدومره به بس نړۍ مننه او د غونډۍ په هکله باید څه سره شریک کړئ غونډۍ خو یو د ملي پارکونو څخه ده د افغانستان چې په پروان ولایت کې د چاریکار موقعیت لري ډېر ښکلی ځای ده بالخصوص د پسرلي په اول وختونو کې هم په اولو کې کیسه هم اوس موږ اوس هم لا ناوخته کړه د ګلونه یو څه خوند به یې تللی وي څه ناڅه او د پروان ملګرو ته معلوم وي چې څومره خوند یې د موږ په اول ځل ده چې راځو د ګلونو په موسم کې هغه نه مخکې راغلي خو د ګلونو موسم نه نو زه چې داسې ګورم ګلونه یو څه مړاوي سوي دي که دا اول وخت کې راغلي وي لا به یې خوند زیات خو اوس هم د خلکو شور له نورو ولایتو چې راغلي دي له خپله پروان ولایت څخه نن جمعه ورځ هم ده دلته راغلي د تفریح لپاره ډېر زیات ده او ډېر په جوش کې ده خدای دې زموږ په وطن کې امن راولي چې زموږ هره سیمه همداسې ښکلې ده او همداسې شور وي پکې همداسې د خلکو د تفریح لپاره راسي د ساتلي لپاره راسي کور مو ودان نړۍ مننه ورورو مخکه کوو مخکه وکدري صاحب مخکه به تا ته پرېږدو قدرمن لیدونکو زموږ د نن خپرونه همدومره وه باقي مې خدای مل شه زما استاد مخکه وي ما استاد مخکه خدای په امان گلخوندی جوش ارغوان است تاج سر پروان است تاج سر پروان گلخوندی جوش ارغوان است تاج سر پروان است تاج سر پروان زندگی در پروان است جای تو تلخان است جای تو تلخان زندگی در پروان است جای تو تلخان است جای تلخان تای میدان بریم بسوی پروان بریم بسوی پروان گنجش کلولی پخته کاکا بچه امام جان کاکا بچه امام جان ای میدان و تای میدان بریم بسوی پروان بریم بسوی پروان